خبره خو سر خلاص وګوري. د بریلویانو د بدعتیانو خبره به له زیار ګوره نه باسي. تواب پر قبر باندې پر قبر خاورې وخوره، پر قبر باندې ځان وموښه او له مړي کومک و مدد وغواړه او دا عقیده وساته چې دی بس خیر هم د په لاس کې دی، شر هم د په لاس کې دی. دا ټول یې دوکانداري دي زما ورونه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و یو مؤمن مسلمان به د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله ته حاضر سي او دغه مؤمن ته به الله تبارک وتعالی د عالی درجه، عظیم درجه، لوی مرتبه به الله تبارک وتعالی ورته وشي دا مقام دا درجه دا شي دا تا ته ما درکړی. دی به ووایي چې ای رب العالمینه زه خو په خپل ځان باندې علم لرم چې ما په دنیا کې دونه عبادت نه دی کړی، ما په دنیا کې دونه خواري ستا د دین دپاره نه ده کښلې، دا دونه لوی مقام، دا دونه لوی عظیم درجه دا ته ماته په کم عمل باندې راکوې. الله تبارک وتعالی به ورته ووایي چې په دنیا کې ستا اولاد پاته سوی و، دغه اولاد به ستا دپاره د مغفرت دعا کوله. د هغه مغفرت د دعا په برکت باندې منن تا ته دغه عظیم مقامات، دا لوی درجې، دا لوی مقام یې درکړی دی. نو دلته موږ ته دوې خبرې په لاس راغلي. یوه خبره دا ده چې زموږ او ستاسې مردگان چې وفات سوي دي هغه پر موږ باندې دا حق لري چې موږ دوی ته دعا وکړو. الله ته زما والد صاحب وبخښي، الله ته ګناه یې معاف کړي، الله که به دی په تا ملامت سوی د هغې ملامتي ورتېر سي. او دا رقم چې سړی نیک اعمال ترسره کوي د اهل سنت الجماعت عقیده دا ده چې د قرآن تلاوت یې وکړي الله تبارک وتعالی د دغه تلاوت ثوابونه و هغه میت ته رسوي. د مروج ختمونه نه در ښایم، دا د ټیکهدارۍ ختمونه، ته پیسې راکړه زه به قرآن ووایم، دا ختمونه نه، په دې کې هېڅ ثواب لا نشته. چې سړی یو چا سره ټیکه ونیسي چې زه به درسم ستا په کور کې به قرآن ووایم، ته به نو ګوره دونه روپۍ راکوې، دا ټیکهداران ما لیدلي دي، ګوره زه له غیبو نه غږېږم، دا ما لیدلي دي. ټیکهداران یې چې زه به طالبان کور ته درولم، ستی په کور کې به قرآن شریف ووایم، ختم به وکړم، ته به بیا دونه روپۍ راکوې، ډوډۍ به ورکوې، بسکوټ به ورکوې. دا ټیکهداري ده، په دې کې اجر و ثواب نشته. دا چې سړی راولاړ سي صرف لله بالله د قرآن تلاوت وکړي او یو مؤمن مسلمان ته وبخښي، نو الله تبارک وتعالی د دغه آیاتو په ویلو باندې، د دغه سورتو په ویلو باندې یا د دغه د قرآن عظیم شان د ختم ثواب الله تبارک وتعالی دا مؤمنانو ته رسوي. حتی که یو سړی راولاړ سي یوه قل ولا شریف ووایي او بیا دا ووایي چې الله د دغه یوې قل ولا شریف ثوابونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ټوله امت ته ورسوي. نو په امتیانو کې خو بعضې دی خلک چې زموږ سره جوړ هم نه وي، زما مخالف هم وي، دشمن مې وي، هغه ته الله تبارک وتعالی ثواب رسوي، بلکې ټول امت ته الله تبارک وتعالی ثوابونه رسوي. او د دې معنا دا نه ده چې ته وایي یوه ذره به نور ته رسېدلي، نه، هر امتي ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې کل ولا مطابق ثواب الله تبارک وتعالی رسوي. نو کوشش دا وکړئ خپلو مردگانو ته پسې خیرات کوئ، خپلو مردگانو پسې کم مؤمنان چې ستاسې د وفات سوي دي د قرآن تلاوت ورباندې پسې کولی سي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت طریقه موږ ته ښولې ده. دا چې اوس هر څونه لوی بزرګ وي، دونه لوی بزرګ چې دا ټول امت د په بزرګي باندې اتفاق وي، هم پر تا باندې دی د حق لري، ستا و څنګ ته دی، ستا همسایه دی، ستا قریب دی، ته به د ده زیارت ورځې، ده ته به د مغفرت دعا کوي. چې به ورته وایه الله دی وبخښي، الله پر ده رحم وکړي، الله د ده دغه قبر د جنت روضه ورته وګرځوي. پر دغه طریقه باندې سنت سلام دی ادا کړي، بیا و قبر ته ودرېدلې. دوې طریقې دي د قبر د درېدلو ده. یوه طریقه دا ده د قبر د مړي مخ چې کومې خواته دی د پښو او د سر په د مابینځ کې مخامخ ورته ودرېږي، سربیره پر دا قبر مه درېږه. زموږ علما وایي طریقه یې دی ده لکه سړی چې په ژوند کې له یو چا سره میلاویږي په کومه اندازه ورته ولاړي پر دغه اندازه ورته ودرېږي، دعا ورته وکړه، که د قرآن عظیم شان یو څه آیاتونه په وس پره هغه ورته ووایه، ده ته یې ثوابونه وروبخښه، ټولو مردګانو ته یې ثوابونه وروبخښه. بله طریقه یې دا ده چې رالې مخ و قبلې ته که پر دا بل طرف یې ودرېږي، میت ته دعا وکړه. دغه دعا و میت ته کول
دا و زیارت ته پر دغه طریقه باندې ورتل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه په دې باندې الله جل جلاله موږ ته د سنت طریقې اجر راکړي او ثواب راکړي. او دغه حدیث شریف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه مړی چې د قیامت په ورځ راپورته سي د ده به ډېر اجرونه یې ډېر ثوابونه وي. حدیث شریف کې وره دا رقم تورې راځي ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. الله تبارک وتعالى د یو نیک بنده درجې لوړ کړي په جنت کې. فیقول یا رب ان لی هذه، زما ربه دا درجې په کم عمل تا ماته راکړي، ما خو دا کار نه دی کړی. فیقول باستغفار ولدک لک، ستا اولاد تا ته دعا کړې وي دا د هغه اجر دی، د هغه بدله ده. په بل روایت کې راځي، دا د احمد روایت، په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث. خبره ځان پوکي ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مړی په قبر کې دا رقم وي لکه یو سړی چې په یو لوی سمندر کې لوېدلی او غرق کي او ناریه وایي چې ای انسانانو د الله په خاطر ما بچاو. ژوندی انسان دی په یو لوی سمندر کې لوېدلی دی او ناریه وایي چې ای انسانانو ما بچاو کړي، ای انسانانو ما بچاو کړي، زه له مرګه سره مخامخ یم، له هلاکت سره مخامخ یم. حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي دا مړی چې هر څوک دی ګوري چې هر څوک دی داسې د دغه ژوندو انسانانو دپاره د دوی د دعا دپاره د دوی د هغو نیکو اعمالو د رسېدلو دپاره داسې انتظار یې داسې ورته محتاج یي. نه سواس پوه په خبره باندې، خبره خو سر خلاص وګوري. د بریلویانو د بدعتیانو خبره به له زیات ګوره نه باسي. تواب پر قبر باندې پر قبر خاورې وخوره، پر قبر باندې ځان وموښه او له مړي کومک و مدد وغواړه او دا عقیده وساته چې دی بس خیر هم د ده په لاس کې دی، شر هم د ده په لاس کې. دا ټولې دوکاندارۍ دي زما ورونو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف.